د لوګر اطلاعات او کلتور ریاست کې عامه کتابتون چیرې چې د بیلابیلو علومو او فنونو شاوخوا 14,000 کتابونه شته دي. ورته مهال مسؤلین د پخوا په پرتله دې کتابتون ته د مینوالو او مراجعینو د راتګ 90 سلنه زیاتوالی تاییدوي او د دغه کتابتون د لا غني کولو خبره کوي. سطح ولایت لوگر یک کتابخانه عامه است که در مرکز است و در 3 ولسوالی کتابخانه عامه قرار دارد. خانه عامه ما بیش از 16,000 جز کتاب‌های مختلف نوع وجود دارد که در هر بخش بسته‌بندی شده. بلخوا د مطالعې مینوال عامه کتابتون ته په راتګ خوښ دي او پر ځوانانو غږ کوي چې علم وکړي او له دې لارې د خپل هیواد خدمت ته مخه کړي. هر قدر که مطالعه بکند، هر قدر که به کتاب رجوع بکند، مراجعه بکند، از کتاب دیدن بکند، مطالعه بکنن به مو اندازه سطح و دانش علمیت و آگاهی و مقام و جایگاهشون بالا میرد. خلک موږ سره همکاري کوي او خپل کتاب چې کوم کتاب موږ پوښتنه لرو بیا دوی موږ ته په خبرین تندې کې دی په میز په سر باندې او موږ خپل مطالعات را اخلو. نه ښه ملګری چې دغه کتاب ده چې انسان سره مرسته کوي چې تر څو دغه خپل دغه ورځنی ژوند ښه پر مخ یوسي. دا ویلو ده چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د لوګر عامه کتابتون ته د بیلابیلو علومو سلګونه ټوکه نوي کتابونه راوړل شوي دي.